السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې سیټینګ در وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل له خرابېدلو نه بچ کړئ. مطلب که ستاسو موبایل ګرمي کوي، دې نه علاوه ستاسو په موبایل کې ځانه جنک فایل جوړېږي، مطلب وایرسز پکې جوړېږي، یا ستاسو د موبایل بیټري ښه وي، ستاسو موبایل چې دی هغه چارج زر ختموي. د دې نه علاوه ستاسو د موبایل کومه میموري چې دا کوم سټوریج چې دی هغه چېرته هم زر پوره کېږي، مطلب زر ډکېږي. نو هغه ټولې مسلې تاسو خپل له موبایل نه ډېر په اسانه طریقې سره ویستلی شئ. خو دې لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. او دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ، خواږې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپلی دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته څه کوئ، انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي. دې ته به تاسو پرمیشن چې دی هغه به ورته الاف کړئ. دلته کې اوس تاسو کتلی شئ، دلته کې ما ته څه وایي، ما سره 4.5 GB جنک فایلز دي، مطلب وایرس دي. ټیک ده، دا وګورئ تاسو ما سره دلته کې سکیننګ شروع دی. ټیک ده، کله چې دا سکیننګ ما سره پوره شو په دې کې چې کوم دا وایرس هر څه دي زما موبایل به دا ماله مکمل صفا کړي. مطلب الریډي ما سره اوس په موبایل کې 4.5 GB چې دي هغه ما سره وایرسز دي. د دې نه علاوه دې سره تاسو څه کولی شئ، خپل موبایل چې دی دا سپیډ اف کولی شئ. مطلب که ستاسو موبایل چېرته کې کم وي، سپیډ یې کم وي، نو هغه تاسو څه کولی شئ، سکین یې کوئ، نو ستاسو د موبایل کوم سپیډ چې دی هغه سپیډ به تاسو سره ستاسو د موبایل سیوا شي. دغه شان دی بل پکې څه آپشن دی تاسو کتلی شئ. بل پکې تاسو سره آپشن دی د کلین اپ، مطلب د خپل موبایل له صفایي. تاسو ته ما دلته کې خو جنک فایل چې دی تاسو څه کولی شئ، کلین کولی شئ. دغه شان دی پکې بل وایرس سکین، مطلب ستاسو په موبایل کې که تاسو کتلی وي وایرسز خامخا وي. وایرس څنګه راځي، تاسو خپل موبایل ته د بل چا د موبایل نه سره واړوئ یا خپل موبایل چېرته سیسټم ته ولګوئ نو ستاسو موبایل ته څه راشي، وایرس راشي. دغه شان دی الټرا پاور سیوینګ پکې هم دی د بیټرۍ. تاسو د موبایل کومه بیټري چې ده هغه تاسو الټرا، مطلب تاسو له نور پاور راکوئ، زیات پاور راکوئ د بیټرۍ دپاره د چارجینګ دپاره. دغه شانتې که تاسو وګورئ د دې سره سره پکې بل تاسو سره څه دي، سی پی یو کولر دی. مطلب که تاسو کتلی وي تاسو خپل موبایل یا چارج ته کېدی استعمالوئ یا پکې گیمز کوئ نو ستاسو موبایل چې دی هغه ګرمیږي. نو له دې په ذریعه تاسو څه کولی شئ، خپل موبایل کومه سی پی یو چې ده هغه تاسو د هغې ټمپریچر چې دی هغه کول کولی شئ. دغه شانتې پکې بل دی ډیپ کلین، تاسو څه کولی شئ، ډیپ کلین پکې هم کولی شئ. اوس راشئ دلته کې تاسو سره کوم لاندې چې څه دي، هر څه چې دي تاسو سره ستاسو د موبایل کوم ټیک ټاک کلینر هر څه چې دي مکمل هغه تاسو ته دې ځای نه کلین کولی شئ. دغه شان تاسو راشئ، تاسو سره پکې بیټري پروټیکشن دی، پاور سیوینګ دی یا بیټري کم هیلث چې دی هغه هر څه پکې هم تاسو ته د دې ځای نه ښایي. دا وګورئ واتساپ کلینر، ټیک ټاک کلینر، فیسبوک کلینر، هر څه چې دي هغه تاسو ته د دې ځای نه ښایي. دغه شان دی تاسو کولی شئ چې د دې په ذریعه خپل موبایل له خرابېدلو نه بچ کړئ. نو ډېر د کار اپلیکیشن دی او امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره شیر کړئ.